السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالولي سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چیرته څوک خپلې میرمنې ته او خپلې ښځې ته د هغې په غیاب او نشتون کې دا ووایي چې زه ته طلاقه یې، ښځه نشته دی، خو دا وایي چې زه ته طلاقه یې، آیا په دې سره طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ همدا پوښتنه یو بل اوریدونکي هم کړې ده. فقها لیکي د یو سړي خپلې میرمنې ته د ته طلاقه یې په ویلو سره د هغې موجودوالی او نه موجودوالی ضروري نه دی. ډیر زره خلک خپله میرمن حاضره فرض کوي او خطاب ورته کوي، نو له دې وجې د خاوند د دې جملې په ویلو سره چې زه طلاقه یې طلاق واقع کیږي، که ښځه موجوده وي او که موجوده نه وي. نو که یو طلاق ویلی یو طلاق واقع دی او که درې طلاقه ویلی وي درې واړه طلاقونه واقع دي. یعنی د طلاق د ویلو په وخت کې د ښځې شتون دا ضروري نه دی. فتاوای هندیه په لومړني جلد کې په 378 صفحه کې کتاب الطلاق کې په 6 فصل کې لیکي: ان ارسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق. یو سړي غوښتل خپلې میرمنې ته خط واستوي او په خط کې ورته ولیکي چې ته طلاقه یې، چې صرف په دا خط کې ده دا ولیکل چې انت طالقون او دا په ژبه هم ویلي وي. ګوره ښه، صرف لیکل نه، د انت طالقون ولیکه او په ژبه یې ویلي، طلاق واقع دی. د ښځې شتون هلته ضروري نه دی. اما که یو سړی لیکي اما په ژبه باندې تلفظ پرې نه کوي، دلته بیا طلاق نه واقع کیږي. همدارنګه علامه ابن همام په فتح القدیر کې په 3 جلد کې په 403 صفحه کې کتاب الطلاق کې او قاضي خان په لومړني جلد کې 401 صفحه کې کتاب الطلاق کې لیکي: فإن كان على رسم كتب الرسالة بأن كتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو أنت حر وإذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإنه يقع الطلاق. یو خاوند خط لیکه، خدای ویله چې ای فلانۍ ته طلاقه یا ته آزاده یې، یا دا زما خط چې تا ته در ورسېده ته طلاقه یې، بس په دې کې طلاق واقع دی. د ښځې شتون دلته ضروري نه دی چې هغه په ژبې باندې طلاق یاد کړي، که یو وي یو، که درې وي درې، دا واقع کیږي دی. او که ښځه نه وه طلاق واقع نه دی. بلکل چې ده په ژبه باندې طلاق یاد که ښځه وي که نه وي طلاق واقع کیږي. بشر ته ګورا، هنر ته ګورا، مخام ته ګورا، مازدیګر ته ګورا، شپو ته نظر وکړه، کمر ته ګورا، مخام ته ګورا، مازدیګر ته ګورا، شپو ته نظر وکړه، کمر ته ګورا. دغه رنګ رنګ غوندې وختونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ځمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. په ګونګه ژبه دریابونه وایي چې